ملګرو يهودي مذهب په دوو اصولو ولاړ دی، یو توحید او بل دغه سوچ او فکر چې د اسرائیلی نسل په واړه انسانانو کې غوره نسل دی. یعنی یهودیت هغه دین دی چې په هغې کې د یو خدای د ایمان ترڅنګ د یو نسل د برترۍ او عظمت باور هم په دین کې شامل دی. د دې پر ضد اسلام دا فکر خپروي چې واړه انسانان یو برابر دي، تور، سپین، عربي، اجمی، هر څوک برابر دي. البته د توحید فکر د اسلام او د یهودیت یو شان دی، ځکه چې یهودیان هم د حضرت ابراهیم علیه السلام د عقیدې پیروکار دي او د بت پرستۍ او د زیات خدایانو عبادت رد کوي. د دوی دین په یو رب ایمان لري. ملګرو، تاسو ته معلومه ده چې په اسلام کې تبلیغ ډیر مهم حیثیت لري، لیکن یهودي مذهب کې د تبلیغ قانون شتون نه لري او د تبلیغ له لارې بل کس یهودي کولو فکر نشته. یعنی یهودیت یو غیر تبلیغي دین دی. ګرانو ملګرو، اوس به د یهودیانو د نسل خبره وکړو. یهودیان د نسل نه سامی وو. تاریخ پوهان په دې خبره اختلاف لري چې د دې نسل اصلي وطن کوم وو. اکثر تاریخ پوهان په دې خبره باور لري چې عراق باید د دوی لرغونی کور وي. د تاریخ لیکونکو په وینا د یهودیانو پلار نیکه د بابل یعنی د نن سبا عراق یو ښار د اور اوسیدونکي وو. په 2000 قبل مسیح پیړۍ کې یهودیان له عراق څخه د شام او فلسطین سیمو ته خپاره شول. په مصر کې د حضرت یوسف علیه السلام تر واکمنۍ لاندې بني اسرائیل په منظم ډول میشت شول. په مصر کې دغو خلکو د شپانانو کسب پریښود او د ځمکې کرلو کسب یې پیل کړو. په 18 قبل مسیح پیړۍ کې یهودیان د مصر واکمنان جوړ شول. د 14 قبل مسیح پیړۍ ترمنځ پورې حکومت د دوی په لاس کې و، خو د هغې نه وړاندې دوی د مصریانو غلامان شول او د مصریانو د ظلم نشانه جوړ شول.